لومړنی سبق مشتمل په دې شپږ خبرو باندې. اول د افعال مقاربه او تعداد او مصداقات، دوهم مدخول د افعال مقاربه او دریم عمل د افعال مقاربه او څلورم فرق په منځ د افعال ناقصه او افعال مقاربه او کې پنځم یو فایده، شپږم دفعه د یو وهم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدان کې افعال مقاربه چارس: عسا، وکادا، وکربا و او شکا. په تیر فصل کې د افعال ناقصه مکمل وضاحت وشو. اوس په دې فصل کې علامه صاحب د افعال مقاربه وضاحت ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمایي بدان کې افعال مقاربه چارست. په دې مکمل فصل کې علامه صاحب شپږ خبرې ذکر کوي. اول نمبر خبره د افعال مقاربه او تعداد او مصداقات، دوهم نمبر خبره د افعال مقاربه او مدخول، دریم نمبر خبره د افعال مقاربه او عمل، څلورم نمبر خبره د افعال مقاربه او د افعال ناقصه ترمنځ فرق به درته ذکر کی. پنځم نمبر خبره یو فایده به ذکر کی د عصا په باره کې. شپږم نمبر خبره د یو اعتراض جواب به ذکر کی، د یو وهم دفع به وکي. د شپږم نمبر خبره. نو په دې فصل کې دا شپږ خبرې ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه شی وه؟ د افعال مقاربه او تعداد او مصداقات. دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې بدان کې افعال مقاربه چارست. علامه صاحب فرمایي افعال مقاربه دا څلور دي، د تعداد او مصداقات د کم دي؟ عصا دی، کادا، کربا او شکا. دا د دې مصداقات دي. دا اول نمبر خبره وه چې افعال مقاربه څلور دي، مصداقات عصا، کادا، کربا او شکا دي. بدان پوشه طالب جانا کې افعال مقاربه چارست چې افعال مقاربه څلور دي: عصا، وکادا او کادا، وکربا او کربا و او شکا او او شکا. د دې څلورو ته افعال مقاربه ویل کیږي. دوهم نمبر خبره د افعال مقاربه او مدخول. نو دا دوهم نمبر خبره د افعال مقاربه او مدخول علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي و این افعال در جمله اسمیه روند. مدخول د افعال مقاربه هغه دا دی چې دا افعال مقاربه په جمله اسمیه باندې داخلیږي. د افعال ناقصه په شان دی په جا داخلیږي په جمله اسمیه. و این افعال او دغه افعال مقاربه در جمله اسمیه روند په جمله اسمیه باندې داخلیږي. دا مدخول د افعال مقاربه. دریم نمبر خبره عمل د افعال مقاربه. نو دا علامه صاحب دا دریم نمبر خبره ذکر کوي چون کانا اسم را برفع کنند. عمل د افعال مقاربه دا پشان د افعال ناقصه ده. دا افعال مقاربه هم اسم ته چې ده رفع ورکوي او خبر ته نصب ورکوي. اسم ته څه ورکوي؟ رفع او خبر ته نصب ورکوي. دا عمل د چا دی؟ د افعال مقاربه او بعینه عمل پشان د افعال ناقصه ده. نو دا دریم نمبر خبره عمل د افعال مقاربه او علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چون کانا اسم را برفع کند. دا افعال مقاربه چون کانا اسم را پشان د کانا، چون معنا بدل ته پشان کو، چون کانا پشان د کانا اسم را برفع کند، اسم طرف ورکی و خبر را بنسب او خبر تنسب. دا عمل د چا دی؟ د افعال مقاربه چې د کانا پشان اسم طرف او خبر تنسب ورکی. الا ان کې خبر انها فعل مضارع باشد. څلورم نمبر خبره څه شی؟ فرق په منځ د افعال ناقصه او افعال مقاربه کې. نو دا علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې اعلان کې خبر انها فعل مضارع باشد. د څلورم نمبر خبر خلاصه دا ده چې د افعال ناقصه خبر دا عام وي.
کله فعل مضارع وي کله د مضارع نه علاوه بل یو څیز وي. د افعال ناقصه او خبر څه راځي؟ عام. کله فعل مضارع وي کله د فعل مضارع نه علاوه کوم بل یو څیز وي. او د افعال مقاربه خبر چې دی دا خاص وي. څه وي؟ خاص. د دې خبر چې دی صرف او صرف فعل مضارع راځي. بیا دا فعل مضارع کله د ان سره وي او کله د بغیر د ان نه وي. پوه شوئ په دې څلورم نمبر خبره. فرق په منځ د افعال ناقصه او افعال مقاربه کې چې د افعال ناقصه خبر چې دی دا عام وي کله فعل مضارع وي کله د مضارع نه علاوه بل یو څیز وي. او افعال مقاربه چې دی دوی خبر چې دی خاص دی دوی خبر صرف او صرف فعل مضارع راځي. دا فعل مضارع بیا کله د ان ناسبه سره وي او کله بغیر د ان ناسبه نه وي. نو دا څلورم نمبر خبره فرق په منځ د افعال مقاربه او افعال ناقصه کې علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره الا ان کې خبر انها فعل مضارع باشد. الا ان کې مگر دا چې خبر انها فعل مضارع باشد چې خبر ده افعال مقاربه او فعل مضارع وی با ان د ان سره چون عسى زید ان یخرج لکه ان یخرج دا خبر ده د عسى د پاره او د ان ناسبه سره راغلی مضارع دی. یا بی ان یا بغیر د ان ناسبه نوی خبر ده چون عسى زید یخرج لك عسى زید یخرج. و شاید که فعل مضارع با ان فاعل عسى باشد. پنځم نمبر خبره څه وه؟ فایده. نو دا فایده علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره و شاید که فعل مضارع با ان فاعل عسى باشد. د فایدې خلاصه دا ده چې کله کله عسى چې دی دا صرف په فاعل باندې پوره کیږي خبر ته ضرورت نه لري. کله کله عسى دا صرف او صرف په چا باندې پوره کیږي؟ فاعل باندې پوره کیږي خبر ته ضرورت نه لري. دې ته بیا عسى تامه ویل کیږي. دا په فاعل باندې په هغه صورت کې پوره کیږي چې کله د دې عسى فاعل چې دی فعل مضارع وي د ان ناسبه سره. کله چې دې فاعل څه وي؟ د عسى فاعل فعل مضارع وي او په دې فعل مضارع باندې ان ناسبه داخل وي. نو په دې وخت کې بیا دا خبر ته ضرورت نه لري، خبر نه غواړي. لکه عسى ان یخرج زید. فائدې په خلاصه پوه شوي چې عسى کله کله دا صرف او صرف په فاعل باندې پوره کیږي خبر ته ضرورت نه لري. دا په فاعل باندې په هغه وخت کې پوره کیږي چې کله د دې عسى فاعل فعل مضارع وي د ان ناسبه سره، یعنی فعل مضارع باندې ان ناسبه داخل وي. نو په دې وخت کې بیا دا خبر ته ضرورت نه لري، خبر نه غواړي. نو دې ته بیا عسى تامه ویل کیږي. نو دا فائدہ پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي وشاید او کېدلی شي. وشاید او کېدلی شي یا وشاید معنا کله کله دام کیږي معنا وشاید او کېدلی شي کې فعل مضارع با ان چې فعل مضارع با ان سره د ان فاعل عسى باشد فاعل د عسى شي و احتیاج به خبر نه یفتد او احتیاج خبر ترا نشي او احتیاج ترا نشي خبر ترا نشي. یعنی کله چې د عسى فاعل فعل مضارع د ان ناسبه سره وي په دې وخت کې بیا خبر ته ضرورت نه لري. چون عسى ان یخرج زید لکه عسى ان یخرج زید. اوس ان یخرج زید دا فاعل د عسى دی او یخرج فعل مضارع دی د ان ناسبه سره. اوس دا خبر ته چې د ضرورت نه لري فاعل باندې تمامېږي. اوس دې عسى ته عسى تامه ویلې. در محل رفع بمعنى مصدر اخرنۍ خبره پږم نمبر خبره د ننني سبق څه دفع د یو وهم د یو اعتراض جواب. نو دا علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره در محل رفع اعتراض دا واردېږي. اعتراض دا راځي چې په عسى ان یخرج زیدون کې ان یخرج فاعل دی د عسى
او فاعل چې دی دا مرفوع وي او په دې مثال کې چې دی دا فاعل منصوب دی مرفوع نه دی. د دې جواب دا دی اگر چې ان یخرج لفظا د ان ناصبه مصدریه د وجې نه منصوب دی لیکن د فاعل کېدلو د وجې نه دا محلا مرفوع دی او په معنا د مصدر دی. جواب پوشي اگر چې دا ان یخرج لفظا د ان مصدریه د وجې نه څه دی منصوب دی لفظا لیکن د فاعل کېدلو د وجې نه دا محلا څه دی مرفوع دی او په معنا د مصدر سره دی. در محل رفع په محل د رفع کې په ځای د رفع کې په معنا مصدر په معنا د مصدر دی. در محل رفع په محل د رفع کې دا ان یخرج زیدون په معنا مصدر په معنا د مصدر دی. په دې ځای ورسېدی چې دا یخرج زیدون دا په محل د رفع کې دی د فاعل کېدلو د وجې نه مرفوع دی محلا او په معنا د مصدر دی. نننی سبق مشتمل په دې شپږ خبرو باندې. اول د افعال مقاربه او تعداد او مصداقات، دوهم مدخول د افعال مقاربه او دریم عمل د افعال مقاربه او څلورم فرق په منځ د افعال ناقصه او افعال مقاربه کې، پنځم یو فایده، شپږم دفعه د یو وهم.